دلته تاسو ګورئ چې شاګرد لیکلي چې سلام استاد محترم، تاسې ولې په خپلو ویډیوګانو کې خپل پروډکټونه یا محصول په ښکاره ډول ښایئ؟ په داسې حال کې چې نور امازان سیلران چې دي دوی خپل پروډکټونه پټ ساتي یا یې بلر کوي تر څو نور کسان پکې رقیبان رانشي او د دوی په پروشاتو کې کموالی رانشي. نو تاسې ولې دا خپل پروډکټونه په ښکاره ډول باندې ښکاره کوئ؟ واقعا چې همدغسې ده. زه خپل پروډکټونه تر اوسه پورې ما له شاګردانو څخه په درسي ویډیوګانو کې حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم چې زه کومې ویډیوګانې خپروم هېڅکله ما له شاګردانو یا له هغه لیدونکو څخه نه دي پټ کړي. نو وایي تاسې ولې دا کار کوئ؟ په داسې حال کې چې اکثره کسان چې دي هغوی امازان سیلران هغوی خپل پروډکټونه البته هغه خپل محصول یا خپل پروډکټ پټ ساتي یا یې بلر کوي که په هغه درسي ویډیوګانو کې وي که هغه ټولنیزو رسنیو کې اوسیږي. یو چې دی فروشات دی، سیلز دی، بل چې دی د خپل محصول پروډکټ شو کول چې کوم پروډکټ زه خرڅوم یا کوم پروډکټ نه خرڅوم. نو تاسې ولې دا کار کوئ؟ زه دا کار ځکه کوم چې زه په خپل پروډکټ هنټینګ او سورسینګ باندې باور لرم او په دې پوهیږم چې صحیح دی. که زه دا پروډکټونه شو کړم په دې کې رقیبان راتللی شي، راغلي هم دي زموږ شاګردان نور کسان همدغسې کوم پروډکټونه چې زه خرڅوم په همغه لیسټینګانو کې راغلي. خو زه په خپل هنټینګ او سورسینګ باندې مطمئن یم که په لیسټینګ کې را هم شي سورس یې ما دومره ښایسته سورس کړی دی چې په هغه قیمت کې به دوی راسره رقابت هېڅکله نشي کولی. نو ځکه زما هغه خپل په ټولو ویډیوګانو کې که هغه درسي ویډیوګانې دي که همدغسې معلوماتي ویډیوګانې دي هېڅکله ما خپل پروډکټونه بلر کړي یا پټ نه دي ساتلي. نو که څوک پکې راځي هم هغوی ته ښه راغلاست وایو ځکه هغوی زما سره په قیمت کې رقابت نشي کولی. نو زه په دې مطمئن یم ځکه دا کار زه کوم او زما پروډکټونه بلر او یا پټ نه دي یا پټ مې نه دي ساتلي په ویډیوګانو کې. نو دا موږ درسونو کې هم حتی شاګردانو ته وایو چې تاسې کله چې یو پروډکټ هنټ کوئ سورس کوئ تاسو کوشش وکړئ دغه خپل پروډکټ پټ وساتئ. ښه دا نه ده چې تاسو شریک کړئ، یعنې دا باید پټ وساتل شي تر څو هغه بای باکس چانس او نورو موضوعګانو کې تاسو سره رقیب راځي بیا تاسو سره هغه فروشاتو کې تغییر کموالی راتللی شي. نو زه دا کار په دې خاطر کولی شم چې زه په خپل سورسینګ باندې مطمئن یم او په قیمت کې څوک راسره رقابت نشي کولی. نو تاسو په اکثره نورو ځایونو کې هم لیدلي اوسیږي په اکثره کورسونو کې چې هغلته یا په خپلو درسي ویډیوګانو کې هم بلر کوي یا یې ورباندې پرده راکش کوي او یا هم زیاتره په کابل کې خو چې دي اکثره کورسونه دا دي چې خپله هم فروشات نه لري بلکې تا ته درس درکوي. هر ځای کې چې تاسو زده کړه ترلاسه کول لومړی تاسې ګورئ چې هغه په کاپي اندازه باندې باید فروشات ولري. وروسته له هغې تاسو ته کولی شي چې یو لاره وښیي. یو څوک چې خپله فروشات ونه لري څنګه تا ته لاره وښیي. بیا که یو څوک فروشات هم لري نو دوی تاسو ته په هغه اکاونټ کې چې دوی فروشات لري په هغه کې تاسو ته درس نه درکوي ځکه په هغه کې که دوی شپین پلان جوړوي که هغه انوینټري او هر څه نه غواړي چې ښکاره کړي نو که څوک یې لري هم هغوی تاسو ته یو نوی امازان سیلر اکاونټ را جوړوي په هغه کې تاسو ته شیپمنټ پلان او دغه نور پروډکټ لیسټینګ او دا کارونه پر مخ باندې وړي. زه چې دا کار کوم دا زه په خپل سورسینګ باندې مطمئن یم چې ما سره په قیمت کې څوک رقابت نشي کولی. کوم کسان هم چې راځي هغوی ته زه ښه راغلاست وایم.